چې کله زمړ شم وای ما به وسېځئ. احادیثو مبارکو کې امام بخاری او امام مسلم رحم الله د بنی اسرائیلو د یو سړي واقع ذکر کړی ده. بنی اسرائیلو کې یو سړی و ګناهګار و، ایمان یې و، د اسلام راوړی و، لیکن باقی اعمال دی بالکل نه و، بلکې بد اعمال دغه سیوه و او دی کپنچور و، د به کپنونه غلا کوله، لیکن د الله رب ذوالجلال نه به ډېر یریدو. حتی چې کله د اخري وخت شو نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د خپل رشتہ داران ټول راجمع کړه او هغوی ته وصیت وکړو چې زه تاسو ته وصیت کوم، زما په وصیت باندې به تاسو خامخا ګورې عمل کوئ. د هغې نه مخکې د هغو نه وعد وعید واخیسته او چې کله وله هغوی تسلي ورکړه چې بالکل ستا په وصیت باندې به مونږ عمل کوو، هغه ورته وایي چې کله زه مړ شم وای ما به وسېځئ او زما دا وجود دائره دا به دوه حصې کوي، یوه حصه دا به په وچه باندې ور وخرئ او دویمه حصه زما د ایرې دا به په سمندر باندې ور وخرئ. دا زما وصیت دی چې ګورې تاسو به داسې کوئ. بهرحال هر کله چې دی وفات شو رشتہ دارانو د وصیت موافق دغه سره دغه معامله وکړه، وسېځلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د ایره نیمه په وچه باندې او نیمه په دریاب باندې هغوی ور وخرل، الله رب ذوالجلال دا ټوله ایره راجمع کړه او الله رب ذوالجلال د هغې نه وجود جوړ کړو او الله ته تپوس کوي لم فعلت هذا، دا عمل دی ولې وکړو داسې؟ هغه ورته عرض کوي من خشیتک یا ربي وانت اعلم، الله ستا د یرې نه مې داسې وکړه، ګناهګار ډېر وم، تا ته نشم مخامخ کېدی، ستا د یرې نه مې داسې کړي دي الله، او تا ته ښه پته ده زما په زړه باندې تو خبردارې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فغفر الله له، الله رب ذوالجلال د دغه انسان د بخښنه یې وکړه. څه وجه وه زما عزتمندو د الله یره د هغه په زړه کې وه. اوس د عام انسانانو دپاره ځان سېځل دا ناروا دي. د دغه انسان د دغه عمل نه موت ته دا سبق نه راکوي چې موت ته دې ځان وسېځو، موت ته دا سبق راکوي چې د الله کامله یره دې زما او ستا پړه کړي.